الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمانگا استاد سنانے درس هغه د سورة آل عمران د اولنو آیتونو نه دی. درېمه سپاره سورة آل عمران. د دې سورت په باره کې اهل علم وایي چې دا مدني سورت دی، نازل شوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هجرت نه پس. د قرآن د ترتیب په لحاظ سره چې هغې ته ترتیب مصحفي وایي، دریم نمبر سورت دی. د نزول په اعتبار سره مطلب دا چې دا سوم نمبر دی په نزول کې. د دې نه مخکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څو سورتونه نازل شوي دي. نو علما وایي دا 89 نمبر دی، یو کم نویم. د دې نه مخکې په رسول الله علیه السلام باندې 88 سورتونه نازل شوي دي، مشتمل په 200 آیاتونو او په 60 رکوګانو باندې. سورة آل عمران متپدی وجوی چې په دې سورت کې د آل عمران لفظ راغلی دی او دې ته تسمیه د کل په اسم د جز ویل کېږي. فضیلت د دې سورت په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډیر دی او په ضمن د سورة البقره کې ذکر شوی او د سورة بقره نه پس هم په دې وجه راوړو چې په حدیثو کې دوانه یو ځای ذکر شوی دي. لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یوتا بالقرآن یوم القیامة واهله الذین كانوا يعملون به. د قیامت په ورځ باندې به د قرآن مجید ثواب راشي د انسان په شکل کې، او واهله الذین كانوا يعملون به، او کوم خلکو چې په قرآن باندې عمل کړي او قرآن یې زده کړو نو هغه به مسره ملګري. او تقدمه سورة البقرة وآل عمران. سورة بقره و سورة آل عمران به د ټولو نه مخکې را رواني. څنګه به را رواني؟ لکه د ورېځې سورې به کړي په خپلو لوستونکو باندې، یا لکه د مرغو د سیل په شان چې وزرې خوري کړي او سورې کړي په خپلو لوستونکو باندې، په خپلو زده کوونکو باندې. او تحاجان عن صاحبهما، د خپل لوستونکي په باره کې به د الله په دربار کې جګړه کوي، سفارش به کوي چې الله موږ د دې لوستونکي په حق کې سفارش کوو، زموږ سفارش د په حق کې قبول کا. نو دواړه چونکې عام طور یو ځای ذکر کېږي، زهراوین ورته ویلی شي، دو پړقېدونکي سورتونه سورة بقره او سورة آل عمران. مخکې سورت سره ربط او مناسبت څه دی؟ علماء ډېر ربطونه او مناسبتونه ذکر کړي چې سورة آل عمران د سورة بقرې نه پس ولې راوړو. یو خو دغه دویم علماء وایي مخکې الله د اهل کتاب رد وکړو، دلته الله په اهل کتاب باندې ردونه کوي. خو الته زیات ذکر د يهوديانو چې هغه اهل کتاب دي
او دلته زیات ذکر د عیسایانو دی او د نصاراو دی چې هغه ځان ته اهل کتاب وایي. مخکې الله فرمایل سورې بقره په آخره کې چې انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. نو مدد کوونکې بسو کی الله لا اله الا هو الحي القيوم. مدد به الله کوي، صرف د یو الله نه به مدد غواړي. نو دلته غ مدد کوونکې الله ذکر کوي چې تاسو مدد د چا نه غواړئ؟ د الله نه به غواړئ. لا اله الا هو چې نشته د معبود بل سوا د هغه نه. الحي همیشه ژوندی دی، القیوم انتظام سنبالونکی دی د ټولو کائناتو. علماء وی چې ربط اسمی دا دی چې امرنا فاتحة امرنا ایاک نعبد، فاتحة امرنا ایاک نعبد. زمونږ د هر کار ابتدا په دې خبره باندې دا چې ایاک نعبد، الله خاص ته عبادت کو. ولا نعبد البقر، او د غوا عبادت نه کو کما عبدت اليهود، لکه څرنګه عبادت چې يهوديانو کړو. او ولا نعبد آل عمران، او عبادت نه کو د آل عمران کما عبدتهم النصارى، لکه څرنګه عبادت چې کړو نصاراو د آل عمران عبادت کړو، د عیسی علیه السلام او دغه د مور. د آل عمران عبادت دغه دو اشخاصونه چې یو مریم بید او بل عیسی علیه السلام دی. نو مونږ ویو چې مونږه د الله عبادت کو، نخص الله بالعباده، الله په عبادت باندې خاص کو. د غوا عبادت نه کو څنګه چې يهوديانو کړو، د آل عمران عبادت نه کو څنګه چې نصاراو کړو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. زما په عقیدت کې به داسې مبالغه نه کوئ لکه څنګه چې نصاراو د عیسی علیه السلام په عقیدت کې کړې وه. څنګه د عبدیت د مرتبې نه رسولې او د الہ مرتبې ته او ویلو ان الله هو المسيح ابن مریم. الله بعینه عیسی علیه السلام د حلول عقیده او یو پکې حلول یو. نو الله به فتوا لګوله چې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. د پاخه کافران دي چې دوی وایي چې عیسی علیه السلام الله دی، نعوذ بالله. نو پیغمبر علیه السلام مونږ ته دا ویلي و اسنه چې ما په عقیدت کې مبالغه وکړي، لکه څنګه چې وسم بعض خلکو د پیغمبر علیه السلام په شان کې دغه په عقیدت کې مبالغه کړې ده. بس د محبت خپل حدود دی به کراس کې نه. د الله سره چې کوم مینه ده د مخلوق سره نه کې، د نبی سره نه کې، د ولی سره نه کې، د شهید سره نه کې، اب د الله سره کې صرف چې هغه د عبادت مینه ده. غیبی आवाज به صرف الله ته کې، سجده به صرف الله ته کې، طواف به صرف د الله د کور نه کې چې کعبه ده. دا چې بل چاته دا حقونه ورکړل د الله سره د شرک کو شریک دي د الله سره جوړ. د دې صورت شان نزول څنګه ده؟ علماء لیکلي دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په دې خواوشا کې اهل کتاب وسیدل. لکه تاسو تاریخ لوسته د مدینه کې يهودو د درې غټو قبیلې وي، بنو نذیر، بنو قینقاع او بنو قریظه. او بیا وسم د سعودي د حکومت حصہ ده نجران وته وي. نجران د نجران په علاقه کې عیسایان آباد ډیر زیات. هغه ته چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دا خبر ورسېده نو هغه ځان د ډېر مذهبي خلک ویل. نو د شپېته کسانو یو وفد جوړ کو د نبی صلی الله علیه وسلم خوا لرال چې موږ د اینو خبرې وسره کو. دیګ درې کسان د شیو چې مشران او یو عاقب نومو او د بګې د صاحب الرای او د رای خاوند د خبرلوس شان سړیو. خپل نوم عبد المسیح. یو بل بګې او سید په نوم باندې بیا دی د اجتماعات او مشرو د سفرونو د اجتماعات او مشر خبرې به کولې په اجتماعات او سفرونو کې. دا غنوم ایهمو. دریم یو مشر یو دا غنوم ابو حارثه ابن علقمه. دیرال د نبی صلی الله علیه وسلم خواله او د ټیم کې راورسه چې صحابه منځ وکړه د ماجیګر
او دوی په دې جماعت کې د مشرق طرف ته ودرېدل، د مشرق طرف ته ودرېدل. صحابه په سرال نبی رسول الله پرې دي چې کوم طرف ته مونږ کې ودی کی. خو صحابه دوی په داسې انداز کې راغلي و کنه چې ټول یو شان جامې چولې وي او ډېر په عجیبه شکل کې راغلي و. صحابه دې نه مخکې داسې وفد مونږ چېرته نه ولیدلی، لکه داسې ناشنا وفد و، لکه داسې پوه خلک معلومېدل او داسې عبادت ګزار خلک معلومېدل، یو شان جامې چولې وي او ډېر په روب داب کې راغلي و. نو موږ هم په تماشه شو. وایي کله چې مونځ وکړو دې هم د مانځه وخت و، ویل نبي صلی الله علیه وسلم ولې د ایمان دعوت ورکړو، د عاقب ته دعوت ورکړو، د سید ته دواړو ته دعوت ورکړو. نو لغې د نبی علیه السلام سره بس مناظره شروع کړه چې موږ ستانه مخکې مسلمانان شوي، زمونږ ایمان خو ستانه قدیم دی، ته موږ ته د ایمان دعوت راکړې، زمونږ ایمان ولې نه قبلې، زمونږ دین ولې نه قبلېت. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې کذبتما دروغ مو وی، دا دعوه هم دروغه ده، درنه دا تاسو نه وی چې تاسو په دې وجه زما خبره نه منئ چې تاسو دین زوړ دی او زما دین نوی دی. اول به ویل چې اصل د نه قبلولو وجه دا ده، زه تاسو وجه وایم چې یمنعکما من الاسلام ادعاؤکما لله ولدا، تاسو د اسلام نه دا خبره منع کوي چې تاسو د الله د پر زوی منلې، د الله د پر زوی ثابتوي چې اتخذ الله ولدا. دی عقیدی تاسو د اسلام نه منع کړی او زما خبره نه منئ. او دویم وعبادتکما الصلیب واکلکما الخنزیر، دویم دیشي منع کړی چې تاسو د صلیب عبادت کوئ، د الله عبادت خو نه کوئ، د صلیب عبادت کوئ، تاسو دیشي منع کړی تاسو. او دریم دا ده چې تاسو خنزیر خورئ. دا درې هغه خبیث اعمال دي چې دوی تاسو د ایمان او د اسلام نه منع کړي. اصل وجه تاسو د اسلام د نه قبلولو دا ده. نو بیا اوږده مناظره دي په منځ کې شوی، قرآن یې ځای په ځای نقل کوي. په نبي علیه صلات وسلام باندې ډېر زیات سوالات کړي دي او د الله پیغمبر جوابونه ورکړي. او بیا علماء چې د سورې آل عمران د اولني 83 آیتونه الله تعالی نازل کړه، د دغه عیسایانو د نجران د وفد په رد کې الله تعالی نازل کړ. بیا نبی صلی الله علیه وسلم په اخره کې دیو ته د مباهله چې دغه ور کړی چیلنج، شازي مباهله به وکړو، تاسو ځان ته په حق وي او ځان ته په حق وي. نو اوس مباهله به وکړو، که څوک په حق او هغه به الله بچ کی، که څوک په نه حق او الله به تباه کی. نو دیو ته وی چې موږ له ورسته هم راکا، موږ سوچ کوو په دې باندې، خپل منځ کې راټول شو او پته وته ولګي دا خپل منځ کې وی چې دا سړی خو په حق دی. نو که دسه موږ مباهله وکړو نو بغیر کو تباه شو. نو بس خبره دا ده چې دا دویم اپشن چې کوم موږ لرا کړی د جزیه او د ټیکس دا به ومنو، بس جزیه به ول ورکو. نو سحر له نبی کله شپه تیره شو، نبی صلی الله علیه وسلم سره د حسن او حسین رضی الله عنهما او د فاطمه نبی علیہ السلام روته والمباهله کو دیو نه، بس موږ مباهله نه کوو، بس دوی خبرې ته موږ تیاری، موږ به جزیه ومنو، موږ سه امانتدار سره ولېګا چې هغه تاسو د جزیه وروړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې زه به تاسو د خپل امت یو امانتدار انسان ولېګم، حق امین جغه په صحیح مانو کې امانتدار دی. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه نبی علیہ السلام ولې امین الامت لقب ورکړو، دی اوس ولېګو او هغه بیا هغه جزیه هغه څه تروړل. او روایتو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دیو زما سره مباهله کړې وې کنه، لامطر الوادي علیهما نارنا، په دیو باندې به الله ور راولې وې سوزولې به وېستا، کې دیو زما سره مباهله کړې وې چرته. او په یو روایت کې دا راځي چې لو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا، که دیو مباهله کړو دغه نه پس راوتلی وي او کلی ته تلی وي، نو نه به مال وي او نه به اولاد وي، ټول به الله ختم کړی وي. خو هغه پوه شو چې دا خو حق او سچ پیغمبر دی چې په انجیل کې الله سویری دی غون پکې دي، خو بس ظالمانو نه مانو. دا ډېر ورته خطرې خبره ده چې انسان د پته ولګي دا خبره حق ده او بل یو رکاوټ د مخې ته جوړ شي او حق ونه مانی، دا ډېر خطرې خبره ده. الله دې حالت موږ تاسو وساتي. په دې صورت کې اهم موضوعات څه دي؟ په دې کې دوه قولې د علماء، یو دا چې دا سورۃ ال عمران چې دی نو دا په څلورو حصو باندې تقسیم دی، لکه څنګه سورۃ بقره تقسیم و. اولنۍ حصہ کې
التوحید د الله د توحید بیان دی او په توحید باندې چې کوم شبهات د مشرکانو طرف نه راغلي د مشرکانو طرف نه د يهودو د نصاراو د طرف نه دغه جوابونه به الله تعالی کوي 63 آیت پورې او بیا دویمه حصہ د 63 آیت نواله تر د 101 آیت پورې پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت اثبات الله تعالی کوي چې د حق او سچ پیغمبر دی دریمه حصہ د 101 آیت نواله د 129 آیت پورې ده پدې کې به الله ذکر وکړي چې خلافت به مسلمانان څنګه قائمي او د الله د بار به مسلمانان بایکاټ کوي وتاسيس الجماعه المسلمه مسلمانان به زبردست جماعت جوړي سلورم حصہ د 130 آیت نواله تر د اخره پورې پدې کې الله د جهاد قوانین ذکر کوي چې جهاد به کوم قانون باندې کوي سرنګ به کوي اصول یې سدي ضوابط یې سدي شرایط یې سدي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی شروع کوم دا صحیح معنا و تاسو به زده کړئ نو د څه بنوي چې شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربان دی صحیح د ګرامر مطابق معنا دا ده چې بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی شروع کوم الف لام میم الله تعالی علم دی په معنا د دې حروف مخکې تفصیل بیان شوی او حروف مقطعات الله لا اله الا هو الحي القيوم الله اغزاد دے لا الہ الا ہو چې نشته دے معبود بل الا هو سوا د الله نه الحي همیشه ژوند دے القیوم او سنبالغ کون کې دے نظام سنبالون کې دے القیوم د ټولو کائنات نظام سنبالون کې دے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة نزل عليك الكتاب نازل کړی دی پتا باندې کتاب بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق مصدقا لما بين يديه تصدیق کون کې دی لما د کتاب او د کتابونو بين يديه چې دین مخ کې دی د قران نمخ کې چې کوم کتابونه دي قران دغه تصدیق کوي د تورات تصدیق کوي د انجیل تصدیق کوي د زبور تصدیق کوي او د هر آسماني کتاب تصدیق کوي چې او تصدیق مطلب دا دی چې قران وای او دا حق او سچ کتابونه دي الله د طرفنا مصدقا لما بین یدیه تصدیق کون کې د لما دا کتابونه بین یدیه چې دین مخ کې دي وانزل التوراة والانجیل او دق الله چې بتای قران نازل کړي وانزل التوراة او نازل کړي د تورات په موسی علی السلام والانجیل او انجیل په عیسی علی السلام باندې من قبل هدى للناس وانزل الفرقان من قبل هدى للناس مخکې د قران نا ګور تورات او انجیل نازل کړي دي کله من قبل مخکې د قران نا هدى للناس هدایت د پاره د خلقو وانزل الفرقان او نازل کړي د فرقان د فرقان نو مراد څه شی دی نو بعض علماء خو چې دین مرادم قران مجید دی او په دی وجه رستو دوباره ذکر کو په دی وجه ذکر ک لکه نزل علیک الكتاب کې خو ذکر دوباره فرقان ولی ذکر کوي دی خبره د اشاره ده چې ګوره الله قران هم نازل کړی دی تورات او انجیل هم نازل کړی دی قران نه بیا په فرقان باندې ذکر کو چې ګوره عیسایانو خپل عیسایت دین روان کړی دی يهوديانو خپل دین روان کړی دی او قران مجید هغه کتاب دی چې دا فرق کوونکی دی په مین د حق او د باطل کې په مین د سم او دوران کې او قران ذکر واستو ذکر کو چې دا په مخکنو ټولو کتابونو باندې حاکم دی او ناسخ دی هغه ټولي منسوخ کړي ذکر واستو ذکر او بعض علماء وی د فرقان نه مراد نور فرق کوونکی کتابونه دي چې الله را لګلي دي وانزل الفرقان یعنی په نور انبیاء چې الله کوم کتابونه را لګلي دي هغه ته مراد دي او بعض علماء كل ما يفرق به بين الحق والباطل هر اساس مراد ده چې د حق او د باطل په منځ کې فرق راولي وجود اواله راولي وانزل الفرقان او نازل کړی دی الله تعالی الفرقان فرق کون کی سيزونه په من د حق او د باطل کې
ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، یقینا کسان چې کفر کوي پایتونو د الله تعالی لهم عذاب شدید، د دې پر عذاب در عذاب دې سخت. والله عزیز ذو انتقام، الله عزیز غالب ذات دے او ذو انتقام خاوند بدلی اخستلو دے او بدلا اخستن کے ذات دے. والله عزیز، اللہ تعالی غالب ذات دے او ذو انتقام بدلا اخستن کے ذات دے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ان الله لا يخفى عليه شيء، یقینا و بشک الله تعالی لا يخفى عليه شيء پټن پاتې کی پاغه باندې شيء سشيء في الارض پسمک کی ولا في السماء ون په اسمان کی. د الله د علم نه هیڅ سمبار نشتا، په الله باندې هیڅ پټ نه دی پاتې، هر څه الله ته معلوم دي. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، ام دق الله چې باغ باندې سم پټ نشي پاتې کېدل. هو الذي د الله غزاد دی يصوركم في الارحام چې شکلونه در کوي تاسو ته فی الارحام پر رحمونو د میندو کې کیف یشاء سرنګي چې وواړي. ګورو څومره ښایسته شکلونه ورکړي، زنانو له یو شان شکلونه، نارینهو له بل شان، او د انسانانو له داسې عجیب شکلونه ورکړي دي عجیب چې یو انسان هم د بل په شان نه دی، خامخا به څه فرق پکې ګوري. دا مونږ کې د مجمع کې څومره ناست دي که نه، نو ګورې که نه ټول بدل بدل دي. لکه یو شان ته نو بیا دا سړی د حج عمرې له لاړ شي که نه، دا د انډونیشیا او د ملیشیا دا خلک ټول یو شان ته دی، ښځې او نر، نو چې یو ویني هغوی خو یو بل پېژني، خو موږ پکې فرق نشو کولی که نه. دا ټول انسانان داسې وی نو بیا به یو بل باندې بدلېدلی پته به هم نه لګېدی. نو الله هر چا له خپل خپل شکل ورکړی دی، صورت یې ول ورکړی دی، خپل خپل نښې پکې پیدا کړي دي، او هر انسان د بل نه بدل دی. او د دې ګوتو دا نښې چې دي که نه ګوره دې نه پته لګي، د هر انسان ګوته د بل نه بدل ده. عجیب خزانه د الله سره وسره دي. هو الذي د الله غزاد دی يصوركم في الارحام چې شکلونه در کوي تاسو ته په الارحام پر رحمونو د میندو کې کیف یشاء سرنګ چې الله تعالی وواړي. نو ګوره عیسی علیه السلام خو د الله پیغمبر دی چې الله ولا شکل ورکړی دی د مور پر رحم کې، او په دې کې الله ته محتاج دی، الله جوړ کړی دی، الله پیدا کړی دی، د څنګه الہ معبود کې دی. لا اله الا هو العزیز الحکیم، لا اله الا هو نشته دی معبود برحق او نشته دی معبود بل الا هو سوا د الله نه. العزیز غالب و زورور ذات دی، الحکیم و حکمت والا ذات دی. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. هو الذي د الله غزاد دی انزل عليك الكتاب چې نازل کړی دی پتا باندې کتاب، منه آیات محکمات بعض دین آیتونه دی محکم او مضبوط، هن ام الكتاب اغا آیتونه دی اصل د کتاب، هن ام الكتاب دغه محکم آیتونه، هن ام الكتاب اغا آیتونه ام الكتاب اصل د کتاب دی. و اخر متشابهات او نور آیتونه متشابه دی. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأما الذين پس هر چا کسان دی فی قلوبهم زیغ چې پزړونو داغي کې کوګواله دی، فیتبعون ما تشابه منه پس روانیږي دی ما په هغه څه پسې تشابه منه چې پټې معنی والا دی، منه د کتاب نه، ابتغاء الفتنه د پاره طلب د فتنې او د پاره د لټولو د فتنې برپا کولو د پاره په متشابهاتو پسې زی، وابتغاء تأویله او د پاره طلب د حقیقت داغي. وما يعلم تأويله الا الله او نه پويږي په صحیح معنا داغي باندې الا الله مگر یو الله. والراسخون في العلم او مضبوط خلق په علم کې یقولون وی آمنا به من ایمان راوړل په دې باندې څنګه چې الله مراد او مقصد د باقی ایمان دی. کل من عند ربنا ټول زمونږ د رب د طرف نه دی. وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نه اخلي او نصیحت نه قبلې مگر صفا عقلون والا خلق. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. د محکمات نه مراد کوم آیاتونه دي؟ اصل کې دی کې د نسواراو دی وی شبهه داغي جواب دی. نسواراو دا خبره کوله چې عیسی علی السلام ته عبد الله ویل دغه پشان کې ګستاخی ده، د الله بنده د تویل دا د پشان کې ګستاخی ده.
ځکه دته الله په انجیل کې روح الله ویلې دی، کلمت الله وته ویلې دی، ابن الله وته ویلې دی، نو دې ته عبد الله ویل چې دا د الله بنده دغه په شان کې ګستاخی ده. لکه اوس هم که تا ووي چې یاره کرامت د ولی حق دی خو د هر چا د پاره نه، کرامت د ولی حق دی خو د هر چا د پاره نه، او په دې مصنوعي بزرګانو دې رد وکړو، نو بیا به ته وایي ته وګوره که نو اولیاء نه مني. او که تا وایي چې اولیاو ته را مدد شمه وایي او د الله نه ما سوا بل چا ته غیبي اوازونه مه کوئ، د الله پیغمبر ته غیبي چغې مه وایي چې یا رسول الله، نو دی به څه وایي؟ وایي دا وګوره که نه دا ګستاخ رسول دی، وایي دا بېدبه دی، بېدبه دی، ګستاخ رسول دی. سمه خبره چې کوي به د فتوی خامخا لیکي. نو پیغمبر علیه السلام ته عیسیانو ویل ته چې دا خبره کوي چې دی عبدالله دی، د الله بنده دی، ویل دا خو د هغه په شان کې ته ګستاخي کوې، بېدبي کوې، داسې مه وایه. او اصل کې دلیل به دې خبره پیش کوو چې دی د الله زوی دی، نعوذ بالله، نه د الله زوی دی. او د من هو البدی باندې دلیل دی چې دا جز دی د الله نه، من د تبعیض د پاره دی، جز دی د الله نه، دا دلیل غي پیش کوو. نو الله جواب وک چې ګوره الله خپل کتاب راولېږي، نو پاکې ځینې آیتونه داسې چې هغه محکمي او ځینې داسې آیتونه چې هغه متشابهي. محکم آیتونه څه مطلب دی، د متشابه څه مطلب دی؟ محکم هغه آیتونه ته ویل کېږي چې د هغې معنا واضحي او دلالت ظاهري، بالکل معنا یې بالکل واضحه ده، هر څوک پې پوهېدی شي، او د هغې چې کوم مدلول دی نو په هغې باندې دلالت هم ښه په ظاهره باندې کوي، څه دغه پکې نه وي، څه پټوالی پکې نه وي، دې ته محکم وایي. او متشابه هغه آیتونو ته ویل کېږي چې د هغې معنا هم ښکاره نه وي او دلالت هم ظاهر نه وي، هر څوک پې نه پوهېږي په هغې باندې. و د هغې په باره کې بیا الله وایي چې فاما الذین وما يعلم تأويله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ګوره قانون دا دی چې مسلمانان به په محکماتو باندې هم ایمان ساتي او په متشابهاتو به هم ایمان ساتي. خو څنګه ایمان به ساتي؟ په متشابه به داسې ایمان ساتي چې الله د دې په معنا او حقیقت او ماهیت خو موږ نه یو پوهه، خو الله ستا چې څه مراد دی په هغې باندې زموږ ایمان دی. لکه موږ د الله په اسماء او صفاتو کې ویو که نه، څنګه ویو؟ الله اورېدل کوي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي، موږ ته پته نشته چې څنګه اورېدل کوي، ځکه د انسانانو اورېدل یو شان دی، د الله د بل شان دی، موږ ته د حقیقت او د ماهیت هېڅ پته نشته. الله لیدل کوي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي، د بندگانو په شان نه، ځکه الله وایي لیس کمثله شیء، د الله په مثل بل څوک نشته. نو دا موږ الله ته سپارو، د الله په صفاتو د الله په ذات باندې زموږ دقسې ایمان دی چې الله ستا د شان سره څنګه مناسب دي، بس په هغې باندې زموږ ایمان دی. حقیقت پته خو موږ ته نشته که نه. نو ځینې خبرې الله پټې ساتلي، حقیقت او ماهیت یې پټ ساتلی په بندګانو باندې، چاته علم نه یې ورکړی، او دا امتحان یې په بندګانو، دا په بندګانو باندې امتحان یې چې دوی پته ولګي. خو بیا علماو لیکلي دي چې دلته الله فرمایي چې هن ام الکتاب، دا محکمات آیتونه چې کوم په د الله په کتاب کې راغلي، نو دا اصل د کتابي، اصل مطلب څه دی؟ یعنی د احکام محور او اصل د کوم آیتونه چې احکام راوځي هغه صرف محکم آیتونه دي، او د دې متشابهاتو د هغه آیتونه چې د هغې معنا واضحه او معلومه نه ده، د هغې معنا به هم د دې محکماتو نه معلومې، د دې متشابهاتو معنا او مقصد دا به هم د محکماتو نه معلومې. ګورې د ځان نه به معنا نه کې، نو ځکه الله وایي چې هن ام الکتاب، دا محکمات آیتونه چې د هغې معنا هم واضحه ده او د هغې دلالت هم ظاهر دی، دا اصل د کتاب دی، دا د احکام محور دی. که د متشابهات معنا معلومیم د دې پرنا کې به معلومه، مطلب یو دا دی. او اخرى متشابهات، ورته مصداقات دغه د متشابهات یو مصداق ته د الله ذات او د الله صفاتونه ماوي. دویم د قرآن کې د حروف مقطعات ناراضي چې سوره بقره کې اول کې مون بحث کړو په الف لام میم کې،
ګوره دې معنا چاته نه معلومه، زمونږ په دې باندې ایمان دی، دا متشابه دی، معنا یې واضحه نه ده. زمونږ څه ویو؟ الله تعالی عالم نه په معنا د دې حروفو، او زمونږ به دومره ایمان دی چې دا د الله د کلام حصه ده، بې معنا نه دي. معنا شته خو الله یې معنا مونږ ته نه ده ښودلې، بس دا راز دی د الله او د رسول په منځ کې، دا د راز خبرې دي، بس زمونږ په ایمان دی چې د الله کوم مقصد یې پکې زمونږ ایمان دی، داسې به ووایو په دې کې. نو فاما الذين في قلوبهم زيغ، پس هر چا کسان دي فی قلوبهم زیغ چې په زړونو د هغې کې بیماري ده، زړونو کې کوږوالی دی، بیماري پکې ده. فیتبعون ما تشابه منه، پس روانیږي ما په هغه متشابهاتو پسې، په هغه آیتونو پسې تشابه منه چې هغه متشابه وي او پټې معنا والی منه د دې کتاب نه. د چا په زړه کې چې کوږوالی دی نه په متشابهاتو پسې ګرځي، دی به خپل ګناه د متشابه نه ثابتوي، د هغه د الله د کلام د هغه آیت نه به ثابتوي چې د هغې معنا واضحه نه ده، ځکه دی پکې خپل مقصد ورته نه کولی شي، ته ثابتولی شي که نه. او چې کوم ظاهر المعنا او ظاهر الدلالت دی چې د هغې معنا بالکل واضحه ده، د هغې نه خو دی خپل شرک او بدعت نشي ثابتولی که نه. لکه څنګه چې یهودیانو د روح الله او د کلمت الله او د ابن الله نه دا خبره ثابتوله د عیسیانو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو قرآن وی دا متشابهات دي، دین دا خبره نه ثابتېږي دا د الله زوی دی، دا د الله زوی دی، دا خبره ته نه ثابتېږي. دې خو مطلب دا دی چې دا الله رب العالمین وکلمته، دا د الله د طرف نه په کلمې د کن سره پیدا دی، دا د الله د طرف نه په کلمې د کن سره پیدا دی. ځکه چې که داسې دا خبره ومني که نه، نو په قرآن کې وروسته راځي په ځای باندې چې جمیعا منه، د اسمانونه او د ځمکې دا ټول د الله د طرف نه دي. نو که د منه نه جزئیت ثابته چې دا منه من چونکې تبعیض دپاره راځي، نو نعوذ بالله عیسی علیه السلام د الله نه بعض دی، د الله جز دی، د الله حصه ده. نو که دا ثابته، نو د جمیعا منه نه خو بیا دا ثابتېږي چې د اسمانونه او ځمکې ټول د الله نه جز دی، نعوذ بالله. نو دا خو تا ټول هر څه د الله نه جز کړه، دینه خو د حلول عقیده ثابته شوه، دا خو ځان له کفر دی، د کفر عقیده ده. یا لکه وروسته راځي الله وفرمایي چې متخذ الله من ولدین، د الله خو اولاد نشته دی، لم یلد ولم یولد. نو که دغه معنا کې که نه چې د کلمت منه مطلب دا ده چې د الله زوی دی، نو بل ځای کې خو الله وایي چې متخذ الله ولدا، د الله خو اولاد نشته دی، نو د هغه آیات چې تعرض راغی که رانغی. او یا الله فرمایي چې لم یلد ولم یولد، د الله نه څوک پیدا دي، نه دی پیدا کړی شوی دی، دا خو د هغه آیت سره معارض راځي، هغې سره تعرض راځي. نو دې چې کومه صحیح معنا دا چې دنو هغه دا ده چې کلمت منه وروسته به راشي، دا د الله د طرف نه په کلمې د کن سره پیدا شوی دی عیسی علیه السلام. یا لکه وروسته به راشي انی متوفیک و رافعک، متوفیک که دا معنا وکړي د وفات معنی وکړي چې زه وفات کوونکی یم تا لره، نو په دې نه دغه د قادیانیانو او د میرزایانو ته دلیل نیسي چې عیسی علیه السلام وفات دی. د اهلسنت والجماعت عقیده خو دا ده چې عیسی علیه السلام وفات نه دی. نو که دغې دا معنا کې چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، نو دې څه مطلب شو بیا چې ورافعک الیه، زه پورته کوونکی یم تا لره، خپل ځان ته بر دې پورته کوم، او بر رفعه الله الیه، دې څه مطلب شو؟ نو صحیح معنا یې دا ده چې انی متوفیکا، زه پوره اخیستونکی یم تا لره، سره د روح او د بدن، الله ژوندی اسمان ته پورته کړی دی. نو مطلب دا دی چې دا کوم محکم آیتونه دي چې د هغې معنا هم واضحه ده او دلالت هم واضح دی په خپل مطلوب باندې او په خپل مقصود او مدلول باندې. نو اصل محکم دا اصل دی د الله د کتاب، د احکامو محور به دای احکام به دې نه راایستلی کېږي. پاتې شو متشابهات، نو متشابهاتو باندې به زمونږ داسې ایماني چې الله ستا کم مراد دی او کم مقصود دی په دقې زمونږ ایمان دی، د ماهیت او حقیقت نه مونږ نه خبر، او چې د هغې معنا کوو نو هغه به هم د محکماتو په رڼا کې کوو. لکه سب باندې پوه شوې که نه؟ نو په دې باندې الله رد وکړو چې تاسو ویو چې ابن الله نه دا ثابتېږي چې عیسی علیه السلام د الله زوی، دا خو متشابه لفظ دی، دې نه څنګه ثابتوئ؟ او تاسو ویو چې کلمت الله تعالی په انجیل کې ویلی، دې نه ثابتېږي د الله زوی، دا خو متشابه لفظ دی، دې نه څنګه ثابتوئ؟
هو الذي الله غزاد دے انزل علیک الكتاب چې نازل کړی دے پتا باندې کتاب منه د خپل طرفنا آیات محکمات هن ام الكتاب منه آیات محکمات انزل علیک الكتاب نازل کړی دے پتا باندې کتاب منه آیات محکمات باج دی کتاب نه آیات آیتون دی محکمات محکم و مضبوط هن ام الكتاب اغا آیتون اصل کتاب دی و اخر متشابهات او نور آیتون متشابه دی یعنی ظاهر المعنى والمراد ندی معنی ظاهر و واضح ندا او دلالت بخبل مقصود بنی واضح نده فاما الذين في قلوبهم بسر چاکا ساندی فی قلوبهم زیغن چداغی پسرونو کی بیماری دا او کوگوالے پکی دے فیتبعون ما تشابه منه پس روانی کی دی ما پاغ سپسی تشابه منه چپٹی معنی والی متشابه منه دا اللہ دی کتابنا دا اهل الزیغ او د کګو خلکو نه خدادا چې هغه د محکم آیاتونو نه خپل بدعات نشي ثابتولې خپل شرکیات ته نشي ثابتولې او خپل جوړ کړی دین دې نشي ثابتولې نو دې بس کوي دې متشابهات په شي ګرځي متشابهات په شي بګرځي ابتغاء الفتنه د پاره د فتنې برپا کولو ابتغاء الفتنه د پاره طلب د فتنه وابتغاء تأویله او د پاره طلب د حقیقت داغي د بدغي حقیقت معلومي الکه ته حقیقت نن څه خبري دا متشابه دی د حقیقت نه صرف یو الله خبر دی ته د حقیقت نشي معلوموله نو اسی بیزه زور مکوا اسنه چې بل طرف ته بګی لاړ شي وابتغاء تأویله او د پاره د ټولو او د پاره طلب د حقیقت داغي او بیا علماء لیکلي دي چې علامه تقتضي مذاهبهم د چې ځان کوم مذهب جوړ کړی دی او مسلک جوړ کړی د خپل خېټه نه نو د خپل مذهب د دقه نه ثابتې بیا د متشابهات نه ثابتې وما يعلم تأويله الا الله او نه پويږي په صحیح معنی د متشابهات باندې الا الله مگر یو الله دغه معنی الله ته معلومي او تنخته تیم حقیقت او ماهیت معلومه والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم دغه دوه مطلب دی یو مطلب علماء دا بیان کړي چې دا عاطف د مخکې جمله باندې او مطلب دا دی چې وما يعلم تأويله الا الله او نه پوهیږي په حقیقت او معنا د متشابهات باندې الا الله مگر یو الله او والراسخون في العلم او هغه مضبوط خلق په علم کې هغه د متشابهات په معنا باندې پوهیږي وسړی لوی عالم دی او د الله د دین علم ول الله ور کړی دی پوهه ول ور کړی دا نو زده به د سنا سم متشابهات په مطلب باندې سنا سم پوهش نو مطلب دا شو چې متشابهات مطلب باندې الله پويږي الله ته علم دی او خپل نیکو بندگانو ته دغه علم ور کړی دی چې هغه علما دي او پوهان خلق دي د الله په دین باندې دویم مطلب دا دی چې نه ځان جمله ده مستأنفه والراسخون في العلم او مضبوط خلق په علم کې یقولون وای بدی آمنا به من ایمان راوړی په دې باندې د الله چې کوم مقصد دی او د الله رب العالمین کوم مراد دی په عقبنم ایمان دی اگر چې موږ د حقیقت نه نیو خبر والراسخون فی العلم او مضبوط خلق په علم کې یقولون وای بدی آمنا به من ایمان راوړی په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول له طرف د رب زمونږ ندي وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلې مگر خاوندان د صفا عقلونو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه عالمان او پوهان خلق بدا دعاګانیم کوي ربنا ای رب زمونږه لا تزغ قلوبنا مکه غوزلونه زمونږه بعد اذ هديتنا پس داغه نه چې هدایت دکړې د مونږه توحید کړې دي زړونه زمونږه الله هدایت دراتو کو زړه درا لسیدا کو الله د هدایت نه پس می زړه کګو م په گمراهی باندې اشه نشي گمراه شم وهب لنا من لدنك رحمتا او را کومګه تعمل لدنك د خپل طرف نه رحمتا رحمت الله په خپل رحمتم د گمراهی نه بچکا د بدعات نه بچکا الله د هر فتنه او فساد نه بچکا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب یقینا ته ورکون کې بغیر د غختلونه هغه ځای دی چې بغیر د غختلونه ورکه او دا د گمراه د فساد په دور کې منغو تاسو فتنی دي فسادات دي گمراهی دي او دومره ډیری دي چې ظلمات بعضها فوق بعض هر طرف ته تیری دي ګوره
نو پکار د چې مسلمان نارینه زنانه دا دعا خامخا کوي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. الله د گمراهۍ نه مې وساته، د زړه د کوږوالي نه مې وساته. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اے رب زمنگا انك جامع الناس یقینا ته جمع کوونکې د خلکو لیوم هغه ورځ ته لا ریب فيه چې نشته هیڅ شک دغې پر راتګ او په واقع کېدو کې چې د قیامت ورځ ده. ان الله لا يخلف الميعاد، یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعده. الله چې کوم وعده کړي دا به تر سره کیږي، الله به دا وعده پوره کوي، دا ورځ به راولي او نیکانو ته به د هغې د نیکو اعمالو بدلې ملاویږي، بدانو ته به د هغې د ګناهونو بدلې ملاویږي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر کړي دي لن تغني عنهم د په بن کې د دیونه اموالهم مالونه د دیو ولا اولادهم او اولاد د دیو من الله شيئا د عذاب د الله تعالی نه څه شي. چې دنیا کې د خپل مال باندې نازي او په اولاد باندې نازي کنه، نو الله وی قیامت کې به تیس د عذاب به د پنه کې که د کفر په حالت کې تللی دی. ها که مؤمن دی او نیک بچی پرېښی دی نو الله به د سفارش ذریعه وګرځوي. عالم به سفارش کوي، د قرآن حافظ به سفارش کوي. واولئک هم وقود النار، واولئک هم وقود النار، او دا کسان هم وقود النار ام دی خشاک د اور دی. کدأب آل فرعون، حال د دیو پشان د حال د فرعونیانو دی، والذین من قبلهم او پشان دا کسانو دی من قبلهم چې دیو نه مخکې وو، کذبوا بآیاتنا دروغجنې ګڼلي آیاتونه زمونږه، فاخذهم الله بذنوبهم پس ونیول الله دیو لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو، والله شدید العقاب او الله سخت سزا والا دی، سخت سزا ورکوونکی ذات دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قل تو فرمائے پیغمبر للذين كسانوا تا كفروا چې کفر یې کړی دی، مراد یا يهود دي یا مشرکان مراد دي. ستغلبون زرد چې مغلوب بکړی شي تاسې، وتحشرون الى جهنم او راجم بکړی شي جهنم ته. بدر کې چې کله جنگ نبی صلی الله علیه وسلم وکړو دا مشرکان یې وخړسول، سرونه یې تیووال. نبی علیہ السلام چې مدینه ته راغی د بنو قینقاع یې راټول کړو، ویل ګورئ دا اسلام ومنئ کنی ستاسې به هم دقسې حال وي لکه څنګه چې نن د مشرکانو د مکې وو. نو هغې ډېر دباونه وکړه نبی علیه السلام ته، ویل تا دغه دې موندلي دي، ویل دی د جنګ په چل باندې څه پوهېږي، ویل تا زمونږ په شان خلکو څه واسطه نه ده راغلي، که زمونږ سره جنګ راغی ویل پته به ته ولګي جنګ څه ته وایي. ډېر دباونه یې وکړه. نو الله د آیت نازل کړ چې قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم، جهنم ته به راجمع کړی شي او مغلوبه کېږئ به، الله به یو ځل د خپل حق غالب کوي، خپل دین به الله غالب کوي، خپل نبی به الله تعالی غالب کوي. او دا د قیامت پورې دا خبره ده. خو چې مسلمان په ځان کې سنا سه روح خو پیدا کی کنه، سه ایمانی فضا خو جوړه کی، وسم د الله دا خبره ده. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وسم د الله فرشتي څه کمی شوي نه دي، د الله په طاقت کې څه کمی نه دی راغلی. او کومه ایمانی فضا چې پکار ده، ایمانی قوت پکار ده چې د الله مدد په ځان پسې راکاږي، هغه ایمانی قوت زمونږ نشته، هغه ایمانی فضا مونږ نه ده جوړه کړې. وسم الله وی قل للذین کفروا، ویا کسانو تا کفرو چې کفر کړی دی، که هغه یهود دي که مشرکان دي که هر څوک دي، ستغلبون زرد چې مغلوب بکړی شي تاسې، زرد چې کمزوري به شي، شکست به وخورئ. وتحشرون الى جهنم او جمع بکړی شي جهنم ته، وبئس المهاد او بد بستر د جهنم. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قد كان لكم آية بشك اشتد استاسد بارنخا في فئتين باغ دو ډلو کې التقا چې مخامخ شوي د یو بل سره، یو د مشرکانو ډله ده او یو د رسول الله علیه الصلاة والسلام د اصحابو د ملګرو ډله ده. فئة تقاتل في سبيل الله، یو ډله تقاتل في سبيل الله چې جنگ کو په لار د الله تعالی کې، د الله د رضا لپاره جنگیدل.
او د الله رب العالمین د خوشالولو لپاره جنگیدل. و اخرى کافره يرونهم او بل ډله کافر او يرونهم مثلیهم چې لیدل دی وغی لرا مثلیهم د چن خپل رأی العین په لیدلو د سترګو سره. یو د مشرکانو ډله ده په بدر کې او بل د مسلمانانو ډله ده او دا مشرکانو ته الله د مسلمانان ډیر ښکارا کړو او وروسته به تفصیل راشي چې په دې اوله کې وته لږ ښکارا شو وروسته وته ډیر ښکارا کړو ځکه وروسته راځي چې ويقللهم فی اعینکم مسلمانان کافر ته لږ ښکارا کړو کافر مسلمانانو ته لږ ښکارا کړو دې لپاره چې دا جنگ شروع شي په بل ورشي. یعنی صحابه لګو مشرکان ډیرو ظاهره خبره وا خو الله دې مشرکان ته د صحابه لږ ښکارا کړو خو په حقیقت کې ملګو نو بس هغه په حمله ته بالکل شوق پیدا شو چې دا خلک خلک دې هیڅ به ونه کو خبره بوله ختمه او مسلمانانو ته الله د مشرکان لږ ښکارا کړو دې د پاره چې دې کې جرأت پیدا شي د جنگ او است د جنگ وشي ليقضي الله امرا كان مفعولا. الله چې کوم کار فیصله کړو د مشرکانو او د مسلمانانو د جنگ او د ابو جهل د وجلو چې دا کار فیصله شي استا او بیرستو الله مسلمانان د کافرو ته ډیر ښکارا کړو چې دا ډیر خلک دي ځکه ملائکه هم پکې رال. نو اخرى کافره نو بل ډلا کافره چې کافر وا يرونهم مثلیهم لیدل دیو مسلمانانو لرا مثلیهم د چن خپل رأی العین په لیدلو د سترګو سره. والله يؤيد بنصره من يشاء الله مضبوطی په مدد خپل سره من يشاء چاله چوغاړي. ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار یقینا پدې کې لعبرة خامخا نخدا او عبرت دی لأولي الابصار د پاره د خاوندانو د عقلونو چاله چې الله عقل ورکړی هغه دې نه سبق والی کنه چې الله د خپل مخلص بندگانو مدد کوي په هر زمانه کې. مسلمان له پکار د دې ځان کې اخلاص پیدا کی او د الله د بندګۍ حق ادا کی الله به مدد کوي او د دین د مسلمانان عبرت والی چې الله به د حق یو ځل بیا غالب کوي اگر کپدی کې لګ وخت ولګي خو ته په منګو تاسو د الله امتحان دی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين للناس خستکړی شوی دی خلقو ته حب الشهوات محبت د خواهشاتو من النساء د زنانونا والبنين د زامنونا والقناطير المقنطرة او د خزانو جمع کړی شونا من الذهب د سرو زرو والفضة او د سپینو والخيل المسومة او د آسونو نشاندارو والانعام والحرث او د چارپایانو د سارو والحرث او د فصلونو دا ټول ګره د دنیا خواهشات دي د دنیا خواهشات دي د زنانو محبت او مینا والبنین د زامنو محبت او مینا والقناطیر المقنطره او خزانی جمع کړی شوی چې سره سپین دي والخيل المسومه او نشاندار اسونه والانعام والحرث ساروی والحرث فصلنا. د دنیا ما تاسو ویلو چې په نفسه د دنیا سره محبت کول الله سره مذموم کار نه دی ګوره مال د الله نه غوښتل د دنیا سره محبت کول دا په نفسه مذموم سیز نه دی چې ګنې دین په شریعت کې بدی راغلی چې دنیا به غواړي نه او بس یو ګډ ته بناسته او تسبیح باړو غټ غټ جامع به دی چولی او بچا سره باندې تعلق نه ساتي نه دا خو رهبانیت ته او دا نسوارا او د ځان نه جوړ کړو بس ول دنیا سره بالکل تعلق نه ساتي دنیا سره تعلق نه ساتي نو خلکو اصلاح بسنګ کې امر بالمعروف بسنګ کې نهی عن المنکر بسنګ کې او د کار روزگار چې کوم احکام الله را لګري باغي به عمل څنګه کې نه میدان کې بکار کې میدان به پرې دی نه نو علماء لیکلي دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه چونو اغیلم الله مالونو ورکړو د الله نه غوښتم دی ګوره چې حلال مالی او د نیک انسان صحیح کنه دا څومره لوی نعمت دی د الله چې الله په دین باندې لګي او نبی رسول الله فرمایلو چې تاسو پرون حدیث تیر شګنه چې تاسو دوه کسانو ته پسخیږي یو پکې هغه چې الله ول مال ورکړي دی حلال او د الله په نوم باندې لګي او خرج کوي د الله په بندگانو باندې انسان ته پسخیدل پکار دي. سعد رضی الله عنه چې کله وفات کېده
نو نبی علیہ السلام ته ورته خپل ټول مال نه دی ویل دا دغه کومه صدقه کومه. نبی علیہ السلام ول دشه مکوا انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. تک د خپل وارثان مالدار پرې دي او مال وته پرې دي، دا ستاسو پر دین غوړه عمل چې تی فقرا او غریبانان پرې دي وغي ګرځي خلکو تلاش نشي او سوالونه کوي. نو کومال خشه نه وي. نو پیغمبر علیہ السلام ولې صحابي ته چې مال پرې دي وارثانو ته ګوري به مال م پرې ده. د سوال نه خو خدا ده چې ته مال پرې دی او باغی باندې خجون دی تیر کی. او نبی صلی الله علیه وسلم یوزل او فرمایل ول ما نفعنی مال احد قط مثل ما نفعنی مال ابي بکر. د ابو بکر مال چې مال څومره پیدا را کړی کنه ول د بل هیڅ مال دومره پیدا نه را کړی. نو معلومه شو چې مال له پیدي سیج دی ګوره. کله پیدي سیج نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولي وی چې د ابوبکر مال څومره پیدا را کړی دومره د بل چا مال نه درا کړی. او په دنیا کې چام زما سره خېګړه کړی دا نو په سنا څه شکل کې مولا بدل ور کړی دا الا ابا بکر سوا د ابوبکر نه. ځکه د زما سره دومره احسانات او خېګړې دي چې د قیامت په ورځ بوله الله د دې بدلې ور کوي. پیغمبر علیه السلام مال او جان قربان کړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه. عمرو بن العاص رضی الله عنه و فرمایل چې نعم المال الصالح للرجل الصالح. دا څومره خون کوي چې الله پاک مال یو پاک انسان لور کی او د الله د رضا د پاره لګي، په خپل ځان یې لګي، په بچو باندې لګي، د الله په نورو بندگانو یې لګي، د نورو خیر خېګړې په کارونو کې لګي. دا څومره خون کوي، دا څومره خون کوي. نبی صلی الله علیه وسلم انس بن مالک ته دعا کړې و. د نبی علیہ السلام خادم دی، لس کال خدمت کړی دی. د الله پیغمبر ته دعا وکړه چې اللهم اکثر ماله و ولده، الله مالم ډیر کا او اولادم ډیر کا. نو کومال خشه نه وي. د الله پیغمبر ولی انس بن مالک ته د مال دعا کړی دا، اولی ته د مال دعا کړی اللهم اکثر ماله و ولده، الله مالم ډیر کا او اولادم ډیر کا. وبارک له فيما اعطيته، الله سم چې ورکه ورکړي دي الله تعالی په برکت واچوا. واطل حياته على طاعتك، الله اوږد عمر وته نصیب کا خوستا په طاعت او په تابعداري کې. واطل حياته على طاعتك واحسن عمله واغفر له، الله د ښه عمل توفیق ولورکا. واغفر له، الله په اخر کې وتبخنه وکا. د دنیا او د آخرت ټول خوشحالي او په دعا کې راجم کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم. نو ګور علماء دینم د معلومیږي چې چرته مال خشه نه وي. د الله پیغمبر انس بن مالک ته ولې دعا د مال کوله، د حلال مال دعا او ته ولې کوله، په نفسه بد شي نه د دنیا. کعب بن مالک رضی الله عنه رسته به واقع راشي. هغه چې کله توبه قبول شوه نو وی نبی علیہ السلام د وجه الله پیغمبر ز ټول مال صدقه کومه، ځکه چې دا خو الله په ما ډېر لوی فضل وکړي زما توبه قبول کړه. ول نبی علیہ السلام ته وی چې امسک علیک بعض مالک فهو خیر لك، ټول مال ما صدقه کوه، صد ځان څخه پرې د پدې کې خیر ده. نو ګوته چې بیخي مضموم چیز وی کنه چې بس دنیا باندې کې وته ویلو چې ورکه کا الدنيا جيفه وطالبها كلاب، د دنیا خو مردار ده. نو ځینې خلک چې دا خبره کوي چې مال اډو خشه دی نه، ولې خشه نه دی؟ که خشه وینو نو پیغمبر به ولې دعا کوله، صحابه ولې مال غوښته ده الله تعالی نه پاک. ګوره زبیر رضی الله عنه نه دی، دی په هغه صحابو کې دی چې الله ته د جنت زیری ورکړی په دنیا کې. نبی رسول الله ته مال د غنیمت په مال کې خپل حصہ راکړه د ځمکې نه. نبی رسول الله په اصل کې نه او منډه کا چې په کوم ځای کې د استړی شو د اقصی پر ځمکه بدر کوم، بس استه خو د منډې کړی او روانو چې کله استړی شو کنه او اسی ودرید نور نه ته نو په لاس کې هغه چابک وسره وغې د شي گزار کو. نبی رسول الله بل چابک چې کوم ته رسېله ول د قجی پورې ول ورکي او هغه صحابي دی چې الله تعالی جنت زیره ورکړی دی. وره د دنیا د سپې نفسي بد شي نه دی چې الله د دین د پاره یې کنه نو بد شي نه دی. سعد بن عباده ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر ارحم.